د دشمن د مکر او فریب نه د بچاو د پاره دعا. یعنی یو سړی یریږي چې یاره زما په خلاف چا څه چل جوړ کړی دی، شکي دی او ما ته به څه نقصان را رسي. یعنی حالات یې داسې حالاتو نه اندازه ولګوله چې زما خلاف څه پروپیګنډه جوړیږي او خلکو څه چل ول جوړ کړی دی زما د ګیرولو دپاره، زما د بدنامولو دپاره، زما د خرابولو دپاره، او دا ووایي. نو دا ډېر ښایسته ذکر دی. هغسې قرآن کې دی سورت غافر آیت 4 کې وافوض امری الی الله، او سپارم کار خپل الله ته. ان الله بصیر بالعباد که دا اوس رویم خبره نشتی، بېشکه الله لیدونکی دی بندګانو خپلو لره. اوس یو سړی دا وایي یعنی یره کې دی چې د خلکو که زما خلاف څه چل جوړ کړی دی، او ده دا وایي چې وافوض امری الی الله، زه خپله خبره سپارم چاته؟ الله ته. نو خلک به تا ته نقصان در ورسوي چې ته خپله خبره الله ته وسپارې، خو بس تا خو سم کار وکړو. وافوض امری الی الله، زه خپل کار خپله خبره دا ما الله ته وسپارله. چې الله ته دې وسپارله بېغمه شه، الله ته چې دې خپله خبره وسپارله او په الله دې توکل وکړو بیا بېغمه شه. الیس الله بکاف عبده، الله په قرآن کې ویلي الله د خپل بنده دپاره کافي نه دی. چې الله د سره ملګرتیا کوي که نه، الله دې ملګری شي. د دې دنیا د طاقتونه، د مالداران، د سیاستدانان، د زورور، د ډاکوان، د بدماشان، او چې څوک یادې چې دا ټول را جمع شي که نه، نو ستا د دې بدن نه یو ویښته هم نشي ویستی چې څو پورې الله نه یې غوښتلي. او چې دا ټول را جمع شي او تا له زره برابر فایده در کول غواړي، نو تا له فایده نشي در کولی مګر دا که الله وغواړي.